د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود غږیز پیغام را لېږلی دی. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبانو ته چې څه شوي هغه هیر کړئ، راځئ چې اوس نوی حکومت جوړ کړو او یو بل ته معافي وکړو. څه غلطیانې له موږ او څه له تاسو شوي باید هیرې شي او پام پې ونه شي. دومره ډېر دشمنی هم خنوي او کرکه هم افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یم. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړی. احمد مسعود طالبانو ته وایي څه چې شوي هغه شوي، خو د اوس لپاره ښه ده چې په راتلونکي فکر وشي او افغانستان د خبرو له لارې له روان کړکېچه وویستل شي. موږ هیڅ پوځي مداخله نه ده پلان کړې او پر سوله ییزو خبرو ټینګار کوو. همدا زموږ هدف دی او تر څو چې عدالت نه وي پلی شوی موږ به له خپلې دریځ په شا نه شو او زه به د خپلو خلکو د حق دفاع کوم. د یادولو وړ ده واک ته د طالبانو د بیا رسېدو د لومړي کال یا 2 کالو پوره کېدو په مناسبت پرون د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا آنلاین غونډه کې ګواښ وکړ چې که طالبان له دې سره یو پراخ بنسټه حکومت باندې سلا نشي نو پر ضد به یې وسلوالي مخالفت نور هم پراخ کړي. خو د طالبان یې څرګندونو ته کلک غبرګون وښود او د دې شورا غړي مفسدین او د افغانستان د بدمرغیو لاملین بللي دي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د دې شورا پرونۍ ناستې ته په غبرګون کې په واک کې ته دوی د ورشریکولو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې ملت له دوی ډېرې بدې خاطرې لري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبره د الله په امان تر بیا خیر چارې.